ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ د چینل هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو در ورسي او کومه ویډیو لایک کړې نو ویډیو هم لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي سره تر هغو جوړ اوسئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو درښایم څنګه کولی شئ یو کلیدي شیشه جوړ کړو. نو تاسې باید تصویر هم لیدلی په تمبینل باندې مو تصویر لیدلی وي، دلته هم دغه تصویر تاسو ته ښکاره سو. نو د ملګرو زیاتره ورونه راجګیز دا رقم لینکونه جګوي لکه دا تاسې اوس تصویر ښکاره سو نو خلک ترېنه په تنګېږي هم خو دغه رقم کلیدي شیشه یي دا اوس تصویر ښکاره سو دغه باید څنګه جوړ کړو. نو دغه لپاره ما دا ویډیو جوړه کړله. ملګرو تر هر څه مخکې به تاسې راسئ خپل ټیلیګرام یا موبوګرام ته به راسئ. کله خپل موبوګرام یا ټیلیګرام ته راغی دلته به په سرچ کې ولیکئ. ملګرو زه به دا چینل لرې کړم تاسې ته به له سر څخه در وښایم. دلته به راسئ دلته به په سرچ کې ولیکئ مثال دغه د جمیل علامه چې دا به یوري ورکړي بیا HSPBOT. نو چې کله مو دا ورکړو دغه باټ یا دا روباټ به راخلاص کړي. چې کله مو دا راخلاص کړو نو دغه به سټارټ به ووهئ. دلته به خدمات 100% خدمات به ووهئ. دلته به خدمات رایګان ووهئ. نو دلته مو چې کله خدمات رایګان دلته به بیا لاندې راسئ دلته به کلیدي شیشه یي ووهئ. چې کله مو کلیدي شیشه یي ووهل اوس دلته یعنې څنګه کولی شو یو کلیدي شیشه یي جوړ کړو. نو ملګرو تاسې به راسئ مثال کوم نوم باندې جوړوئ تاسې به نوم ورکوئ. مثلا زه اوس نوم ورکوم پښتو شبکه. نو دلته زه یو زړه هم ورسره ورکوم. دلته به بیا هم مثلا زه یو لینک راخم خپل د چینل لینک چې دغه به د کوم چینل چې تاسې جوړوئ د هغه لینک به راواخلئ یعنې را کاپي به یې کړئ. مثلا زه اوس خپل چینل ته ځم د هغه لینک هم را کاپي کوم. نو چې کله دا لینک ما را کاپي کړو ملګرو دا وینئ دا اوس زه به بیا راخلم دلته بیا پیسټ کوم دلته بیا اچوم پکې. دلته ګوره ملګرو دلته اوس که تاسې غواړئ چې نور جوړ کړئ نور هم جوړولی شئ او که غواړئ چې دغه یو جوړ کړئ دغه یو هم جوړولی شئ. نو دلته به زه مثلا زه اوس تاسې لپاره یو بل هم جوړوم. نو ملګرو دا یو بل چینل دی زموږ دغه به جوړ کړو. نو چې کله مو دا وکړو نو دلته اوس د دغه ادرس را کاپي کوم. نو دلته به زه هغه چینل ته ورسم د چینل دا به را کاپي کړم. نو چې کله مو دا را کاپي کړو دا به دلته پیسټ کړئ. نو دلته به اوس مثلا زه غواړم چې دا لینکونه اوس ترلاسه کړم یعنې کلیدي شی ترلاسه کړم. نو دلته دغه وینئ ملګرو اتمام اضافه کردن کلیدهای شیشه‌ای دا به ووهئ. چې کله مو دا ووهل ملګرو دلته حال مشخص کنید در هر ردیف چی تعداد کلید شیشه‌ای قرار داده شد. یعنې مثال درته دلته دیم یو دلته دیم یې نو موږ نه غواړو چې دلته په قطار یا په لیکه دې وي. نو زه دلته اوس غواړم یو ورکوم یعنې دلته به یو ورکړم. ملګرو دغه د جوړ سو دا وینئ پښتو شبکه جوړ سو دغه ملګرو دا اوس زه مثلا په دې باندې کلیک کوم دا ما خپل چینل ته بیایي. دا وینئ ملګرو اوس مثلا زه په دې بل باندې کلیک کوم دا هغه چینل ته ما بیایي. نو دا وینئ ملګرو دا بیا اوس څنګه خلکو ته ورولېږل دلته به اشتراک ګذاري به ووهئ. چې کله مو اشتراک ګذاري ووهل مثلا زه دې ته لېږم نو دا به ووهئ دا اوس ورولېږل شو ملګرو دا وینئ دا ما مخکې جوړ کړی او دا هم یې اوس جوړ کړو ملګرو. نو ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به دغه طریقه خوښ شوي که مو خوښ شوي ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ. نو ملګرو چینل سبسکرایب کول خو مو هېڅکله هم هېر نه شي ملګرو ځکه زه هر وخت کوشش کوم د ښایسته ویډیوګانې تاسو ته راوړم. نو ملګرو چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو باندې څه نه کېږي خو ډېر څه به تاسو ترلاسه کوئ. نو ملګرو تر بلې ویډیو له تاسو څخه اجازت غواړم. د الله په امان.